जिंदाबाद दोस्त मोहम्मद को रिहा करो सुनो उच्चत करो रिहा करो दोस्त मोहम्मद को रिहा करो दोस्त मोहम्मद बेगुनाह दोस्त मोहम्मद बेगुनाह दोस्त मोहम्मद बेगुनाह رحمان الرحیم بیګا د شپې چې کومه واقعیا شوې وه غربۍ تاڼه کې سیچو کوم واقعیا شوې وه هغې سره یا هغه ماشوم سره کومه واقعیا شوې وه نو دا خو فوټیج کې م راغلی دی چې دا واقعیا څنګه شوې وه آیا اوس خلک راوتي دي څه د پولیس خلاف کې راوتي نو ګورو صدر اکبر خان صاحب راوتی چې د هغې څه ناره ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیګا چې کوم خلک راوتی او وی دا پولیس والا چې کوم دی دا سړی چې کوم دی دا پولیس والا مړ کړی دی ټولو دا چغې والي خو چې کله ویډیو راغه کنه په ټولو یخې اوبه واوړي دي ځکه چې سړي په خپله خودکشي کړې ده دا پولیس والا ګوتې هم نه دي وړي زموږ هر ځای کې چې پولیس والا یې که نه معمولي غلطي چې جوړه شي دی نه غټه شو جوړه شي داسې د امیر تاکالي والا چې یو مردار سړی و هغه هم د خلکو یې بېګناه سړی دی دوست محمد خو یو پرښته ده قسم په خدای هر چا ته خاندي که چا سرسنۍ ولا د جیبه ولا ورکوي موږ د پولیس والا غوندې د دوست محمد غوندې پولیس والا په هر تاڼه کې لیدل غواړو دوست محمد یو ښه سړی دی یو پرښته سړی دی یقین وساته دا خو یو معمولي خبره ده چې هغه په غټو غټو خبرو کې هم چاته څه نه وایي او دی پرون دا انظامات ولګول چې دا سړی چې کوم دی د دوست محمد مړ کړی دی دا کیدی نه شي او بیا چې کله ویډیو راغه ټولو ته پته ولګه چې سړي په خپله خودکشي کړې ده چې زه په خپله خودکشي کوم د چا پکې څه کار دی بل چې کومه پرچه دی کوي دی د په کیمرو والو کوي چې کوم نیټر ته ناست دي یو نیمه ګنټه وشو چې دا حرکت کوي نو هغه دا پکارو چې هغه مخکې اطلاع کړی وی پرچه بالکل دی وکړي په هغه کیمرو والا دی وکړي چې کوم کیمرو والا ته ناست وي هغه ته دا پته وه چې دا سړی نیمې ګنټې داسې حرکتونه کوي بالکل صدر صاحب په روزنامچه کې تاسو خپل هم تاڼو د ځای تعلق ساتئ روزنامچه کې 4-5 کسان لازمي ناست وي نو یا د هغې چې کوم بسټاپ کسان و هغې کې څوک یاره زه خو ورته خبره کوم چې په شټاپ کم کسان ناست دي که نه سی سی پي صاحب خو بېګا ټوله تاڼه سسپینډ کړي دي هغې کې خو موږ څه خبره نه کوو خو دویمه خبره موږ دا کوو چې بېګا چې کوم کار شوی دی هغه صرف د کیمرو والا غلطت د وجې شوی دی دې کې د پولیس والو هېڅ قسمه کار نشته چې کوم هغه سی پي او کې ناست دي کوم چې په تاڼه کې ناست دي کوم سټاف چې کیمرو ته ناست دي دا د هغه ذمهواري ده چې دا سړی کم حرکت کوي په کار دا وه چې هغه ته بیا مخکې افسرانو ته ویلې وې چې سړی د پانسۍ دغه کوي نو هغه چاته هم نه دي ویلي نو موږ خو دې کې پولیس نو دوش دغه کوو او دا خواست کو چې د دوست محمد غوندې سیچو باندې داسې انظام نه لګوي او بل یو سینیر سیچو دی بېګا یې حوالات کې اچولی دی موږ په دې ډېر زیات خفه یو چې داسې سیچو سره داسې کار کېږي والدین چې کوم دی دې دا مطالبه کوي چې دا واچوئ هغه ټایم سره 32 منټ ویډیو چلېدلې وه په فیسبوک باندې نو ډېره د شرم خبره نه وه نو بالکل ویډیو چې کومه غلطه شوي وه کوم یو صحابي دی پتلون کې اچولی او غلطې خلک ګایډ کړي وو زه هغه ته هم داسې خواست کوم چې داسې غلط مه کوه چې سبا پولیس او عوام مشکل ګروان وي دویمه خبره د هغه پلار ته یې ویمه چې ته ولې تماچه ورکې په بازار کې په خلکو چکونه لګوي په زور د خلکو له کیمرې یالي هغه ټایم دا څه خبره نه وه خو چې خپله خودکشي وکړه دومره فخر خبره نه ده چې د خودکشي کړې ده دې پلار ته زه به وایم دومره د فخر خبره نه ده چې د خودکشي کړې ده ښې نه دي کړي دا ټول ګناه چې کومه ده د پلار ته رسي ځکه چې پلار د پرورش صحیح نه دی کړی ټایم نشته صدر صاحب اخري تپوس نه کوم کوه کو په بازار کې دا لږ ماشوم چېرته بل سړی وجلی وی نو د دې بیا پلار وی چې زما معصوم مظلوم دی د ګوره چکونه لګولي دي مخامخ کس په ویډیو چلیږي او په پینونو والي دي او په زور دي دا شی کولو او تماچه ورپسې روښکي ده نو دا یې ښه نه دي کړي جي مننه جی دا د اکبر خان صاحب ویډیو خبرې تاسو کتلې او مخکې